إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. کله چې ابراهیم علیه السلام ته خپل رب وویل حکم منونکی شه، هغه وویل زه د رب العالمین د پوره حکم منونکی شوم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. او ابراهیم علیه السلام خپل زامن ته د دې وصیت وکړ او یعقوب علیه السلام هم وویل ای د مو زامنې بېشک الله تعالی تاسو د پوره دا دین غوره کړی دی، نو بیخي مه مرئ مګر په داسې حال کې چې مسلمانان یئ. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. آیا تاسو هغه وخت موجود وای چې یعقوب علیه السلام ته مرګ حاضر شو کله چې هغه خپل زامن ته وویل زما نه بعد به د څه شي عبادت کوئ؟ هغوی وویل موږ به د تو د الله معبود او د تو د پلاران ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام د الله عبادت کوئ، د یو حق معبود او موږ ټول د هغه حکم منونکي. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. دغه یوه ډله وه چې یقینا تېره شوې دو، څه عمل چې هغوی کړی دی هغه د هغوی د پوره دی، او څه چې تاسې کړی دی هغه د تاسې د پوره دی، او د تاسې نه به د هغوی د عملونې په باره کښې پوښتنه نه کېږي.